ډیرو درنو محترم و معزز و مسلمانانو ورونو، د قرآن کریم کم آیات مبارک چې ما ستاسو په وړاندې باندې ولوست، په دې آیات کې الله جل جلاله مسلمانان په یو خبره باندې مکلف کړي دي او د یو کار نه منع کړي دي، او وجه دا ده چې په هغې سره اصلاح د معاشرې راځي، د کلي او د ګاونډ اصلاح په هغې سره راځي، د مسلمانانو زندگی په هغې سره په صحیح طریقې سره سرته رسیږي. او دا یو اهمه موضوع ده، بلکې د قیامت د علامونو یو علامه ده چې دا کار به واقع کیږي. نبی علیه الصلاة والسلام په خپل ژوند مبارک کې مونږ ته د هغې خبر را کړی و، او الله جل جلاله قرآن کې امر کړی دی په هغې باندې چې هغې ته ویلی شي وعده پوره کول. همدغه رنګې خیانت نه کول. په اول وخت کې د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې هغه خو داسې ښکلې زمانه وه، د ایمان او د صدق او د اخلاص نه ډکه زمانه وه، لیکن نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي داسې زمانه به راشي چې دا امانتونه او دغه وعدې په هغې کې به خلاف راځي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مؤمنانو، اے هغه خلکو چې تاسو د ایمان دعوه کړې ده، دا ویلي دي چې موږ مؤمنان یو، موږ ایمان راوړی دی. اوفوا بالعقود، پوروالی وکړئ په خپلو لوزونو باندې. ایمان لفظ قرآن کې چې ذکر شي دا نرانو تم راجع وي، زنانو تم راجع وي، یعنی ټول مسلمانان او مسلمانان زنانه هغوی ته د الله جل جلاله د طرف نه امر دی چې تاسو په خپلو لوزونو باندې پوروالی وکئ. همدغه رنګې بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي واوفوا بالعهد، اے مؤمنانو پوروالی وکئ په خپلو لوزونو باندې، عهدونو باندې. ولې دا څه وړه خبره نه ده. ان العهد كان مسؤولا، یقینا د دغه وعدونو او د لوزونو خامخا تپوس کېدلی شي. په ورځ د قیامت کې الله جل جلاله د هغې تپوس کوي. هره وعده که هغه د الله جل جلاله سره موږ کړې ده چې ستا خلاف به نه کوو، ستا نافرماني به نه کوو، ستا د رسول نافرماني به نه کوو، او که هغه وعده د مسلمانانو په خپل منځ کې وي. همدغه رنګې د زنانو وعدې وي د نورو زنانو سره، د دې ټولو تپوس کېږي. ان العهد كان مسؤولا. محترمو دا الفاظ دا د الله جل جلاله کلام دی، دا وینا د الله ده، هغه عظیم ذات چې د عرش د پاسه دی. هغه فرمایي اے مسلمانانو، یقینا د دغه وعدو که هغه الله سره یې خوي او که رسول سره او که مسلمانانو سره، د دې به زه تپوس کوم. همدغه رنګې بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، یقینا الله تاسو ته امر کړی دی او امر کوي چې تاسو امانتونه د خپل اهلونو ته وسپارئ. همدغه رنګې بل ځای کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول، یا ایمان والو مکوئ خیانت د الله سره او د الله د رسول سره. وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، خپل منځ کې تاسو خیانتونه کوئ او تاسو ته پته ده چې دا خیانت دی، ښه پوهیږئ په دې باندې. دا مه کوئ که چېرته مؤمن یې.
محترمو دا یو ګناه کبیره ده لیکن افسوس دا دی چې زمونږ په زمانه کې دا اوس عامه شوې ده خیانت کول وعده خلافي کول دا یو چانس دی ته ویلی شي هغه انسان هغه کس چې یو چاله ټیم ورکي ورته ویل چې پلانکي ټیم کې به زه تاته دا وعده پوره کوم د امانت به تاته سپارم د هغه د منګولو نه ځان خلاص کی هلکه وایي چانس مې وو ځان مې دې خلاص حال دا د عزتمندو دا ګناه کبیره ده الله په دې سره ناراضه کیږي د الله خلاف دی وکړو د الله د رسول خلاف دی وکړو د مسلمانانو خلاف دی وکړو ځان دې تباه کړو لیکن د دنیا معمولی چیز دپاره دغه عمره لوی لوی ګناهونو کې د ځان وارته هلاکت کندې ته د ځان وارته الله ته د ځان بدباره کړو ایمان د خپل خراب کړو د الله رسول ته د ځان بدباره کړو مؤمنانو ته د ځان بدباره کړو او دا ته یو چانس ښکاري د دې وجې نه یو حدیث کې راغلی دی محترمو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي خیرکم قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم صحابو ته فرمایي ای زما صحابو غوره په تاسو کې غوره خلق هغه زما د زمانې خلق دي زما قرن چې هغه صحابه دي د نبی علیه الصلاة والسلام په امت کې غوره انسانان افضل انسانان صحابه دي ولی بنئ د الله جل جلاله د نبی په لاس باندې تربیت شوي انسانانو ثم الذين يلونهم دا هغې بعد دویمه پیړۍ یو قرن چې هغه تابعین دي دا غوره انسانان دي دویم لمبر کې ثم الذين يلونهم دا هغې بعد بل قرن هغې پسې اتباع التابعین بیا د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ثم يكون بعدهم قوم يشهدون دا هغې بعد به داسې قومونه پیدا کیږي چې ګواهیانې به کوي ولا یستشهدون هغې نه به د ګواهیانو طلبونه نه شوي په ارض کې ګواهیانې کول د دې حدیث مطلب دا دی د دروغو ګواهیانې به کوي د دروغو ګواهیانې به کوي په یو ځای کې د دنیا د لالچ د وجې نه یا د خپلولۍ د وجې نه یا د بل څه د وجې نه لیکن د دروغو ګواهیانې به کوي ويخونون ولا يؤتمنون خیانتونه به کوي او هغې به امینان نه وي خیانتګران به وي داسې خلک به راځي عزتمندو وینذرون نظرونه به کوي که دا کار مال الله وکړه داسې به کوم دا به کوم دا به کوم ولا یوفون په هغې باندې به پورووالی نه کوي وتظهر فیهم السمن په هغې کې به چاقوالی پیدا کېږي هغه ډېر زیات چاقوالی دا د دې مطلب نه وي چې انسان ډېر زیات چاق شي دا بدبختی نه دا د قیامت یو علامه ده چې داسې به کېږي ډېر کله به یو چاق انسان وي هغه به د ډېرو انسانانو هغه غوره لیکن دا هم د قیامت د علامونه ده همدغه رنګې بل مشهور حدیث دی عزتمندو چې تاسو بار بار اورېدلی دی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي آیت المنافق ثلاث د منافق انسان درې نښې دي اذا حدث كذب کله چې هغه خبرې کوي په هغې کې به دروغ وایي دا څنګه په موږ کې عام شوی دی دا دروغ یو عام زمون یو رزق او یو طعام دی یو چی دی اوار بروانی دروغ به وی ولګي به خو به یو دا دروغ دی واذا عاهد غدر کله شي لوز وکي پاغه کې به غدر کوي دوکه کوي واذا اؤتمن خان کله شي هغه سره امانت کې غوسل شي به پاغه کې خیانت کوي عزتمندو دا د منافق صفت چې وعده د چا سره وکي دا غي به سره خلاف کوي مخالفت دی وکي اسماعیل علیه الصلاة والسلام په باره کې راځي انه کان صادق الوعد هغه ډېر رښتینی وعده کوونکی انسانو د هغه په باره کې مفسرینو لیکلي دي چې چا سره وعده یې وکړه
3 ورځې ورته په یو ځای باندې هغه انتظار وکړو د هغې نه بعد چې رالی هېڅ یې ورته ونه ویل سبحان الله یو 15 منټه موږ صبر نشو کولی واقعا صبر ګران کار وي 3 ورځې دا ولې چې زه وعده خلاف انسان جوړ نشم دا خو وړه خبره ده موږ ته انتظار کول دا چې لوی لوی دا لوزونه هغه د انسان سره یو مسلمان سره سړی وکړي د هغې به خلاف کوي همدغه رنګې بل حدیث کې راغلی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا جمع الله الاولین والآخرین ای زما امته په ورځ د قیامت باندې چې الله جل جلاله کله اولنی او آخرنی انسانان را جمع کی یعنی ټول انسانان را جمع شي يرفع لكل غادر لواء په دغه وخت کې به د هر یو دوکه کوونکي انسان د پاره یو جنډۍ هغه به جګولی شي په بل روایت کې راغلی دي چې د انسان ملا د کوناټو د پاسه دلته به دا جنډه د غدر او د دوکې ولګولی شي جګه جنډه به او دا به ویلی شي هذه غدرة فلان ابن فلان صحیح حدیث ده د مسلم دا د پلانکی انسان د پلانکی بچی دا هغه دوکه ده ټول انسانان به ویني او دغه جنډه به په هغه کې هغه ناله شوي وي دا څومره د شرم خبره ده عزتمندو دنیا کې یو معمولی خطا د انسان نه وشي یو ځای کې د انسان خپه خوی شي هغې باندې یو څوک خبر شي څومره انسان خجالت وي دا چې ټول انبیا ولاړي صحابه ولاړي او دغه رنګې ټول انسانان ولاړي ستا دغه بدبختین هغه را جګې کي چې دا پلانکی د پلانکی زوی دی هغه بدبخته انسانو چې دغه دوکې په دنیا کې هغه کولې په بل یو حدیث کې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا د هغې نوم ډېر د یرې حدیث دی الله جل جلاله فرمایي دې د حدیث قدسی ویلی شي چې نبی علیه الصلاة والسلام دارک وی چې الله جل جلاله فرمایي ثلاثة الله فرمایي 3 انسانان دي 3 انا خصمهم يوم القيامه په ورځ د قیامت کې زه به د هغې خصم یم زما به ورسره جګړی سبحان الله دا کمزور انسان او په قیامت کې الله وایي چې مال رالی په دغه سختو حالاتو کې څومره به انسان ګناهګار او څومره به د الله جل جلاله رحمت ته محتاجه په دغه وخت کې به الله وایي زما به ورسره جګړی یو هغه دی چې زما په نوم باندې ورکه وکي یو څه شی ورکي څه شی واخلي بیا غدر وکي دوکه وکي دا لویه خبره ده عزتمندو د الله جل جلاله نوم یو چاته ډال کی چې لکه د الله په وجه دا در کوم یا زما دی قسم وي دا کار رښتینی دی دا دومره قیمت لري او دا دومره لري هر معامله چې دا د الله نوم پکې یاد کی بیا پکې سړی دوکه وکي او دروغ ووایي دا عظیمه خبره ده عزتمندو د الله نوم چاته یادول خلاص یو مسلمان ته دی ویل چې الله گواه ده زما او ستا په منځ کې دا غټه خبره ده الله گواه کې شاهد کې لیکن یو بدبخت انسان را پاسیږي او د الله د عظیم نوم نه غلط استفاده وکي مسلمان په هغې سره دوکه کی الله وایي په قیامت کې به د انسان سره زه هغه په جګړه یم او چې یو انسان الله د هغه مقابل کی دغه انسان به په کوم حالت کې عزت مندو همدغه رنګې ورجل باع حرا فاكل ثمنه یو انسان د حر آزاد سړی خرڅ کو د هغې پیسې خوري ځکه مسلمان د الله په نسبت باندې ډېر قدر لري دریم نمبر انسان ورجل استاجر اجيرا یو سړی دی یو کس په مزدورۍ باندې ونیو راشه زما مزدوري وکړه دومره پیسې به در کوم
فاستوفى منه العمل دا اغین خپل عمل اغا پورا کو کاری دل پورا کو که دا ورزی دیڑی دا که دا لسو رزو دیڑی دا وغیرہ لیکن ولم یوفیه اجره اغت مزوری ورنکلا دام یو دوکه دا عزت مندو سمرا عام دا دیرو مسلمانانو من اورم دا مشکلات وی په یوزی کی علاقه کی مزری کول او بیا دا غینه بعد تیلی بی اغا پخبل مزری بسڑی اغا خبیمانی او حدیث دے دا اللہ پیغمبر فرمائی دغا انسان چی دا اغا تخبل مقصد پورا کی کم سشی بانده چی تاو سرا وعده کڑی و او تاو سرا موافقه کڑی و اغا دل اخبل عمل وکو کاری وکو مزدوری دل وکلا پیسی دل ورنکلی اللہ جل جلالہو بد دی انسان خصم وی اغا بو سرا جگڑا کئی دیو جن عزت مندو دا گناہی کبیره دا چی خیانت کول وعد خلافی اغا کول او مسلمانانو سرا لوزون ما تول ام دغرنگی امام مسلم بل روایت نقل کرے دے علی رضی اللہ عنہ خطبه کولا بی صحیفی رخکارا کلی وی ویلچی دا نبی علیہ الصلاة والسلام نا دا خبری مالی کلی دی نور سپکی نشتا فا اغی کی یو داوا وی فرمائل ذمت المسلمین واحدة دا مسلمانانو ذمہ بیوی یسعا بها ادناهم کہ یو ادنا کمزوری مسلمان یو وعده چا سره وکلا دا به د ټولو مسلمانانو وعده ای دغه اشاره ده د حرب او د جنگ یعنی اهل ذمه سره یا د کفار سره یو وعده وشو یو لوز وشو دا به د ټولو مسلمانانو مغلوزی دا چې نه یو ورکوټه مسلمان دی ته وی چې دا کمزور دی دا بس خبرې او سبه وعده ای فمن اخفر مسلما چاکه یو مسلمان دوککو فعليه لعنة الله فاغبان دي دا الله لعنت دي والملائكة او فاغبان دي دا ملائكة لعنت دي والناس اجمعين لطول انسانان لعنت دي سبحان الله یو مسلمان سره دوککو ول صحیح حدیث دی دا د الله د پیغمبر وینای نقل کړی دا دغه انسان باندې د الله لعنت د ملائکه لعنت د ټولو انسانانو لعنت ملعون انسان ده د څومره عامي شوی دی عزت مندو زمون معاشري ولې نه جوړیږي ولې فسادات دي ولې بدبختین دي ولې یو بل سره بدګمانونه دي ولې زمون سینې تنګ شوی دي ولې زمون رزقونه هغه بے برکت شوی دي مونږ کې مشکلات دي نقصان مونږ د داخل نه خراب عزت مندو داخل مونږ ځان نه خراب کړی دي بیا فرمای لا يقبل الله الله نه قبلي ددنا يوم القيامه عدلا ولا صرفا ورځ قیامت کې دغه بدبخت انسان نشي او مسلمان سره دوکه کړی دا نبتی پیسې قبلي او نبتی سفارشونه قبلي التستاسو سفارش کولې شي د الله په وړاندې الته څوک پیسې اخلي عزت مندو مقصد دا دی دغه دواړه فائدې نه کوي او دغه دواړه تاسو سره الته یمنه دغه انسان بدبخت انسان دا ولی بدبخت شو ولی ملعون شو د الله د طرفنا ولی ملعون شو د ملائکه د طرفنا ولی د ټولو انسانانو د طرفنا ملعون شو په دې وجه باندې چې مسلمان سره دوکه کړی دا وحده خلافی ده کړی دا یدي بل دوکه وسره کړی دا ام دغه رنګ بل یو روایت امام حاکم رحمه الله نقل کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما نقض قوم العهد یو قوم لوز نماتی الا كان القتل بينهم دا غیب مقابل کی بسکیږي د دې په منځ کې به قتلونه پیدا کیږي قتلونه دا ولی نن سبا دا مسلمانان د خپل منځ کې دا قتلونه پته نه لګيږي چا وشتلې دی او چا مړ کړي دی قاتل ته پته نه لګيږي مقتول ته پته نه لګيږي چا وشتلم دا ولی لوز ماته دل
د دې په مقابل کې مصیبت څومره ده الا القتل بینهم قتل به د دې په منځ کې هغه خوريږي دنه معلومیږي دا وړه خبره نه ده عزتمند لوز ماتول وعده خلافی کول مسلمان سره دوکه کول بیا فرمای ولا ظهرت الفاحشه یو فاحشی او ناکار اعمال کاغه په هر شکل سره وي کاغه شراب وي او کاغه نور گناهونه وي کاغه غانی بجانی وي وغیرہ ټول الا سلط عليهم الموت الله وباغي قوم باندې مرګونه مسلط کی امداسي مرګونه وي ځوانان بم روان وي کشران بم روان وي زیات مرګونه بکی عزت مندو دا دواړه زمون په دې عصر کې غشته دي دا ولی وعده خلافین نشتا مرګونه نشتا ام دغه رنګي فاحشه نشته د عزت مندو دغه مرګونه په من کې غشته دي بس دا د هر یو مسلمان وظیفه ده دا د یو مولا وظیفه نه ده دا د صحابه وظیفه نه ده عزت مندو یوازې باید چې هر یو مسلمان داعی وي هر یو ځوان داعی وي ولی ستا په مجلس کې د الله مخالفت کیږي تناسي ګانې بجانې اوریدل کیږي تناسي مسلمان نه د مسلمان بچی نه آیا ته ځوان نه دا ځواني دې لپاره و چې ته د الله په مخالفت کې هغه استعمال کړي زه بار بار دا خبره کوم د دنیا په یو روپۍ باندې زمونږ د خپل دوست سره د ورور سره خپلوان سره هغه ورانه راځي خبره وسره بندو لیکن د دین په وجه باندې دا غیرت ممکن راځي د دین په وجه باندې دا غیرت را نه لې د الله مخالفت بکیږي دا غي حکم بستای ملګری هغه نړۍ بوته اسم نه بلکې شرکت ور سره کوي الکه ملګرتوب خرابېږي اې د الله بندا رايخشه دغه سی بلګری نه بایکاټ کول اول ورته وعظ نصيحت کول د الله بندا ولې منګم په دې بدبختی باندې اخته کې او خپل ځانم هلاکه د دینه تیر شه په زیاده دي چې دا ناروا وکړو نیک کار ولې نه کوو ذکر ولې نه کوو عبادت ولې نه کوو مسلمان سره خېګړه ولې نه کوو یو ځکه مسلمان هغه کومک ته حاجت لري هغه سره کومک وکړو بل خېګړه وکړو بل خېګړه وکړو دا ولې وکړو د ځوان وظیفه باید هغه داوي ام دغه رنګي یو قوم زکات نه منع کوي مگر الله فاغي باندې بارانونه به بندي باران ته به ضرورت دي الله به پتا باندې به باران نه کوي عزت مندو یو بل حدیث کې مراغلي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال دا امانت اول د انسانانو په زړونو کې اغا نازل شو دا اغینه بعد به قرآن نازل شو هر کله چې قرآن نازل شو فعملوا من القرآن وعملوا من السنه خلقو په قرآن باندې عمل وکړو په سنت باندې عمل وکړو هر انسان د خپل ایمان مطابق او د وس مطابق چا ډیر چا کم صحابي فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام به د امانت د جګوالي په باره کې مونږ ته بیان وکړو خبره وکړه نبی علیه الصلاة والسلام و فرمایل ثم ينام الرجل نومه وای د زمانه به راځي یو سړی به ودشي خوب باندې فتقبض الامانه من قلبه دا هغه د زړه نه به د امانت استل شوی ته په خوب باندې ویده امانت بستا د زړه نه هغه استل شوی فيظل اثرها مثل الوقت دغه امانت صرف یو داغ به پاتې شوی په دې سره کې نور امانت به ختم شوی ثم ينام الرجل به انسان بل ورځ فتقبض الامانه من قلبه به داغه د زړه امانت هغه کم داغ چې پاتې شوی وو هغه به ختم شي په شان ته د یو تڼا کې د لاس چې هغه تڼا راوخیږي او بیا په خشي او هغه پټه کې واری
هغه پوټه کې انسان دغه سید لاس نه لري کی لاس به ته صفا شي. به نبی علیه الصلاۃ والسلام یو کان داسې په خپل باندې وو داسې به د ایمان د زړه نه وتی امانت هغه د امانت هغه داغ باندې انسان نه ختم شوی. دا زمانہ دا عزت مندو داسې برازي به وي خلک ګرځي او سوداګانی به کوي امانت به نه دخي. وعده به دکاندار سره به دی میخي بل سړی سره به دی یخي یو چا باندې به دی کار کړي مخکې مونږ ویل یا بل وعده ده هغه به نه پوره کیږي. وای خلک به وایي چې لکه پلانکی علاقه کې یو سړی ډیر دیندار دی او ډیر امانتدار دی. بیا به داسې ویلی شي حتی یقال للرجل ما اعقله وما اصغره. خلک به یاره که پلانکی سړی څومره ډیر عقلمند دی او څومره ډیر وخیر دی. مطلب دا دی چې د یو سړي به سخت صفت کېږي چې دا یو خیر سړی دی او عقلمند سړی دی او د خیر والا سړی دی. وما في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان. او دغه انسان چې خلک صفت کوي د هغه په زړه کې بم د یو دانی په مقدار باندې ایمان نه. سبحان الله دا څومره د خطر خبره ده. د امانت د انسان د زړه نه الوزي عزت مندو ته به ودی امانت به ستا د زړه نه الوتي. د دې وجې نه کوششونه کول پکار دي د الله نه دعاګانې غوښتل کول پکار دي چې دا زمونږ د زړونو هغه جګ نه کي. همدغه رنګې عزتمندو زمونږ د سلف هم دغسې طریقه وه د هغې د وعدو قصص او قصې چې سړی واوري سړی حیران شي چې واقعا هم دغه خلکو دغه د الله د رحمت اهلو د مغفرت اهلو همدغه رنګې واقعا د الله د پیغمبر دوستانو صدق په هغې کې واقعا چې صدق په هغې کې. حذیفه رضی الله عنه یو ورځ عمر رضی الله عنه دعوت راوی غوښته چې راوی غوښته نور مسلمانانو ته عمر رضی الله عنه ډوډۍ هغه تیاره کړې وه په هغې کې غوښه هم وه او په هغې کې ډوډۍ هم وه. هغه وخت کې ډوډۍ ډېرې کمې وي. حذیفه رضی الله عنه یو لوی عظیم شخصیت دی په صحابو کې. هغې راوغوښته ورته ویل دغه ډوډۍ مه خوره راشه وایي زما دا ډوډۍ وخوره. هغه ورته ویل یا امیر المؤمنین ای د مسلمانانو امیره ته ولې ما منع کې ولې دې منع کړم د هغې غوښو نه او د هغې خوراکونو نه او دې کلکې ډوډۍ ته او دې زیتونو تیلو ته دې ته دې راوغوښتلم. هغه ورته ویل هر چې دغه ډوډۍ وه وایي ته ما صرف خپلې ډوډۍ ته راغوښتی او دغه ډوډۍ د عامو مسلمانانو و د بیت المال ډوډۍ وه ما وله کړې ده. ته چې ما دعوت کړی ما خپلې ډوډۍ ته دعوت کړی د مسلمانانو ډوډۍ په تا باندې نه خورم. داسې نه شي دا یو امانت کې خیانت رانشي. سبحان الله. ولې به دغه عمر نه جنتي کېږي ولې به دغه عمر په دنیا کې د جنت زیری ورته نه کېږي چې دومره سړی احتیاط کوي. راشي نن سبا خو دا زمونږ یو چانس وي داسې موقع پیدا کول د مسلمانانو مال یو طریقه باندې څومره زمونږ لانجې په دې باندې نن سبا په دې مشرانو باندې عزتمند لانجې ولي الا ماشاء الله ډیر کم خلک وي چې دا مقصد وي چې زه د مسلمانانو خدمت وکم او د مسلمانانو مال هغه په صحیح ځای باندې ولګوم. نو ډیر داسي چې د خپل خېټو د مفادو د فار ادا کیږي او حال دا د دنیا زائله ده فانی کیږي عزتمندو. لیکن انسان خپل خېټه د حرامو نه ډکه کی د جهنم ور نه ډکه کی یو سور از زندگی وي دا غینه بعد سترګې فنا او همیشه د پاره سره به بدبخت روان وي. ام دغه رنګ مالک ابن دینار فرمایي کفا بالمرء خیانه د انسان دا خیانت بس ان یکون امینا للخونه چې د خیانتګرو لپاره ځان امین کړی وي. خیانتګر انسان دی هغه ته مخې ته ډال او داغه د لپاره مخ نیسی او داغه دفاع کوي. دا خیانت هم ثابت دی بس
مقصد دا دی یو سړی خپل خیانتګر دی خپل وعده خلافي کوي او یو دا دی چې د داسې خلکو ملاتړ کوي دا مو ستا بس دی همدغه رنګې عزتمندو یو بل قاضي حفص ابن غیاس رحمه الله دا غف مبارک راضي وای دا 15 ورځې مریض شو عامل یو کس راوغوښتو او هغه ته 100 درهم ورکړل روپۍ وای دا ویسا او عامل کم چې خزانه‌دار دی هغه ته ورکا وای ولی ورکم وای ورته وایا 15 ورځې ما د مسلمانانو خدمت نه دی کړی زه په کور کې پروتم د دغه ورځو پیسې دي دا زه پردی پیسې نشم اخیستلی د مسلمانانو خدمت مې نه دی کړی په دې ورځو کې ولې دا تنخواه والم هغه وفصلی سبحان الله دا ایمان دی عزتمندو دغسې موږ لم کول پکار دي دا قصې دا واقعات د دې لپاره نه ویل کېږي چې سړی صرف واوري چې لکه واقعا داسې خلکونه موږ لم دغسې پکار دي چې داسې وکړو په خپلو ویناګانو کې موږ رښتیني شو په خپلو کارونو کې موږ رښتیني شو عمل وکړو عمل ته ضرورت دی عزتمندو الله جل جلاله دی موږ له دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او دې عظیمه ګناه نه دی الله موږ وباسي واقعا چې دا عظیمه ګناه ده وعده خلافي کول لوزونه ماتول او کله الله سره وي او کله الله رسول سره وي او کله مسلمانانو په خپل منځ کې وي